په خوب کې بار اسمان ته تلو و چې څنګه بار لاړم و چې مې وکتل نو په لکونو کروڑونو ډیوې بلې دي څه پکې مړې دي څه په مړې کېدو دي وایي چې مې داسې یو سایډ ته وکتل یو فرشته ولاړ ما ورته چې داسې حساب کتاب دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو میرا اوس و تاسو پیژنې یو ډېر مزاحیه یعنې ډېر فني ویډیوګانې جوړې. راځئ سره نن یو فني ویډیو شیر کوم، تاسې را سره هم واورئ موږ یې هم اورو. ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ، زموږ دا پیج سره لایک او فالو کړئ. زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو داسې قسم ویډیوګانو دپاره زموږ دا ټیکنیکل بونیر کم چینل چې سره ضرور سبسکرایب کړئ چې هسې ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. او بل یو سړي راته ویل زه په خوب کې بار اسمان ته تلو و چې څنګه بار لاړم و چې مې وکتل نو په لکونو کروڑونو ډیوې بلې دي څه پکې مړې دي څه په مړې کېدو دي وایي چې مې داسې یو سایډ ته وکتل یو فرشته ولاړ ما ورته چې داسې حساب کتاب دی. وایي هغې راته ویل چې دا خو د هر چا د ژوند رڼا ده، دا کوم خلک چې مړه دي لکه کومې ډیوې چې مړې دي دغه خلک مړه شوي دي، دا کومې چې بلې د دوی لا ژوند شته او دا کومې چې په مړې کېدو دي دا به بېګاله مري. وایي بس ما سره هم غم شو. ما ورته چې زمونږ پکې کوم ځای دي. وایي داسې مخامخ درې پرتې وي راته یې دا دې خوا یې د زوی ده دا بله یې د ښځې ده دا بله ستا ده. وایي چې زویه مې وکتل همدا تېلو ډکه وه، د ښځې غم. وایي چې خپله مې وکتل نو هغه کې داسې یو چونګ تېل و. بس وایي مرۍ کې مې لاړې وچې شو چې دا خو بېګاله روان دي. وایي فرشتې ته مې چې چېرته اوبه نشته. وایي هغې ویل چې کېنه زه دله وړم. وایي هغه اوبه وللاړم زه اوس هغه ډیوه رالم خپله کې تېنه تېل اړوم. وایي کلکه ونه راوته. بس وایي زر زر مې تېنه سرونه لر کړل او داسې ګوته پکې دغې وم او خپله کې تېنه ساس کې کوم، کله زوی د هغې نه کله ښځې هغې نه. وایي دې کې ناګهانه هغه فرشته بیا راله. وایي جام یې کېښود چې شړق شله مخې را باندې و چې دا څه کې چې وایي راویښ شوم چې مې وکتل نو ښځه مې سر ته ولاړه وایي راته چې خدای دې بې خو باسه کله ماله تالو کې ګوتې وې کله ورکوټ وې. دوستانو دا میرا اوس دا یو فني ویډیو ستاسو سره مې شیر کړه. دا ویډیو ستاسو خوښ شوي خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او چې هم څه خوند او مزه والي. او داسې ویډیوګانو دپاره زموږ دا پیج ضرور لایک او فالو کړئ. که څوک په یوټیوب باندې ګوري ټیکنیکل بونیر، که زموږ دا ویډیو څوک په یوټیوب باندې ګوري نو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې هسې قسم ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. نو موږ له راکړئ اجازت پر روانو ویډیو کې میلاویږو. الله په امان.